له اسلام آباد څخه 300 کیلومتره لرې دا د پاکستان هېواد د پنجاب مرکزي صوبې ښار لاهور دی. هغه لاهور چې پکې له شاوخوا 200 کلونو راهیسې د هیرا منډۍ په نوم مشهور د جسم پلورنې پهشا مرکز فعالیت لري. دا سیمه د موانو له دورې راهیسې د موسیقۍ او ګډا لوی مرکز و چې بیا قرار د 13مې پیړۍ په پیل کې په ځانګړې توګه د انګریزانو له دورې وروسته د جسم پلورنې په لوی مرکز بدل شو. اوس د پاکستان د اسلامي جمهوریت حکومت د دې بدنامې سیمې تجارتي فعالیتونو باندې سترګې ځکه پټوي چې ځایي حکومتي ادارې ترې رسمي مالیه اخلي. حکومتي ادارې، پولیس او مقامي چارواکي له کلونو راهیسې د دې ځای له بدنام کاروبار ثابتې ګټې اخلي، ځکه دا سیمه ډیره مشهوره او مزدحمه ده. خو بیا تر نن ورځې د پاکستان حکومت د دې ځای فعالیتونه په رسمي توګه نه مني، خو په عملي ډول د مالیې او نورو لارې عواید ترلاسه کوي. اوس د حیرانتیا خبره دا ده چې نیم پاکستان له حکومتي علماو څخه ډک دی، خو په دې ځای یې ولې خوله ګونګه او سترګې پټې دي. دوی له همدې بدنام ځای څخه له لسیزو راهیسې افغانستان کې جهاد روا بولي. حیرانونکې ده چې له لسیزو راهیسې د افغانستان لپاره له دې ځایه د جهاد نارې پورته کېدې، فتواوې ورکول کېدې، خلک د دین په نوم جذباتي کېدل. خو د همدې ښار د همدې علماو او حکومتي چارواکو د سترګو لاندې په هیرا منډۍ کې له کلونو راهیسې بدنام فعالیتونه جریان لري. ځینې وخت انسان فکر یوسي چې ولې دین د ګاونډي لپاره دومره سخت شي او د خپل ښار د فحشاو په وړاندې دومره خاموش.